ننګرهار سره رود ولسوالۍ کوز سلطانپور سیمه کې د هغه کور د کوم چې څو ورځې وړاندې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې په بېرحمۍ سره شهیدان شوي وو. تازه امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د پیښې عاملین ونیسي. په یادو 5 قتلونو کې د دوی یوه خور او یو خوریی شامل دي چې دوی غوښتل د کور ته ورشي او د پیسې نور قیمتي توکي او هغه پاسپورټونه چې دوی غوښتل خارج ته پلاړ شي هغه لاسته راوړي او بالاخره د دوی لخوا پیژندل کیږي او دوی دغسې عمل ترسره کوي او 6 تنه په شهادت رسوي. د نیول شویو کسانو سره یو اندازه مهمات او هغه څه چې دوی غلا کړي وو هغه هم لاسته راغلي دي. نیول شویو کسانو هم په خپل جرم اعتراف کړی. یو کور ته لاړو د غلا لپاره دا شیر زمان ماما کور او 15 نفر وو. ورواوښتو هلته چې لاړو راځم ټک ټک د دروازه خلاصه کړه راووتو موږ باندې مخونه لوڅ کړه ویې پیژندو چې ویې پیژندو نور ویشتل شروع شو سامان یې ګډ وډ شو چا چې شی اخیستو لکه چورچي دپاره ورغلي وو طلا دپاره پاسپورټونه چې خارج ته تله چې خارج ته لاړ نه شي او یو ځای خارج کې ویې دلته وو 15 نفر راغلو دغلته دغه معلم صاحب شاه زمان کور ولو او دروازه ور ټک ټک لاټه دروازه چې دغه خلاصه کړه نور یې ور واوښتلو خو چې ور واوښتلو فوش هغه نور نفر هم ول موږ او بده چې وو شیر زمان وویشتو ما چې هغه دی هغه یې ګور ویشته نور د دې خوا روانې شول. ما سره ماشینه وه همدغه وایي چې همدغه سره مرود یو سړی خارج کې پیسې لري همدغه سره مرود. د شهیدانو د کورنۍ یو غړی له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې پر وخت یې پیښې ته رسیدګي کړې. دغه کومه پیښه چې رامنځته شوې ده پلار مې او ورېندار مې او 4 وروڼه ډېر واړه صغیران په ډېر بېرحمانه طور شهیدان کړي دي او حکومت نه همدغه خواست ده لکه څه رقم اقدام چې وکړو په وخت او په زمان او په هر څه نه مخکې دغه مجرمین ونیول نو همدغسې ورنه غواړو چې همدغسې علني سزا ورکړل شي خلکو په مخ کې په دار راوځړول شي چې خلک ټول ملت ورنه عبرت والي. د سیمې یو تن قومي مخور له اسلامي امارت څخه په مننې وایي لکه څنګه چې د پیښې عاملین پر وخت ونیول داسې د سزا هم عاجل ورکړل شي تر څو نورو ته عبرت شي. او د امارت اسلامي څخه موږ د ټولو ولسونو غوښتنه دا ده چې دغه قضیې په رابطه باندې یو اختصاصي محکمه جوړه کړي دغه مجرمینو ته ډېر زر ځکه چې دوی قانع دي په دې ټولو مسایلو باندې خپل اعتراف کړی دی نو دوی دپاره یو اختصاصي محکمه غواړو د ولسونو غوښتنه دا ده او د دوی دپاره اشد مجازات غواړو او د دغه مجازاتو اجرا زر غواړو او علني غواړو. په دغه پیښه کې شیر زمان د هغه انګور او 4 کوچني لمسیان چې عمرونه یې له 3 تر 9 کلونو شهیدان شول.